یو حکیم ته یو مریض چا راوستو، ورته حکیم صاحب دا بیمار دی، خېټه خرابه ده. وی ښه وی هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړ. چې جلاب یې ورکړ نو مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی، وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلې پرېږده خیر دی نه دې ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نه شي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په درېیم ځل وله راغی وی زنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده، انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم، تباه شم، کور مې وران شو، ته خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپړه وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کوه. ما یو ښځه وه میړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویل وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي، قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې تا ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکړئ، دغه طرف سره جرګه وکړئ، دغه طرف دپاره لار سوچ کوئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه، سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي. دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ. دا خلق دې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه، دا شی به بندېږي څنګه. دا دوی پې پوهېږي. کوي یې ولې نه؟ په دې څه پوهېږم. کوي یې ولې نه؟ کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ را سسېږي. خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شو. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه یې لیبیا نه زمونږ دا د خدای کمقل نه وي. دا خلک پوهېږي نه والله العظیم که په خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتهى سرحد دی. مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې راشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو
बुजुर्ग दे आगा दा वाक़िया द हदीस नज़म के वेल आगा वही जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूरदा आगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया दाज़ेलक पगौर वाउरे चिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा आई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल पमंस की यो गज फासिला व द कुर्ब यो गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दाहाल ब दुनिया की चाहता न वे वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खीजी बिया तासुबावरी दिली च मंसूर दाद फनाफिल्ला मकाम क्यों देता इस्तिगराक फिल्ला वही च दियो सड़ी दा जुन टोल अल्लाह शी और बिल्कुल दे मुस्तगरक शी दा अल्लाह पदे शान के नुच दे मुस्तगरक नु दे इस्तिगराक मकाम दाई च बिया हर तरफ तगोरे नु मल्ला अल्लाह बदर तक हर तरफ तच गोरे लका इश्क के सड़े इस्तिगराक राशि आयो शायर वही चे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है वद माशूकी मकाम दादे च क़यामत के मजनून दा अल्लाह जलवे उगूरी नुदे बचगी की दाम लैला फिल्ला दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख अपन शी दादरे वाला मुंह यो न पेजम जमुंग दमल्क दा पिरान मीरान कदी तासुबम निवली रानी वली मुंगम निवली रानी वली दी दा गरीबान वल्लाह का पदे 16-15 पदगी पुईगी ची पूरी के मुआस्काटा छोले और जेब के चौरवाचे दुआ बो कामया कगल वर्षी जगले पसेजम हस्तास दुआ होगा या अल्लाह कामयाब है कसोक वर्षी जिदा प्रदय खजा तख्तों में दवारत या अल्लाह की ओ तख्ते दा दगा खलक में दा न इस्तिगराक फिर ला पी जनी हो न इस्तिगराक फिर रसूल पी जनी हो न इस्तिगराक फिर शेख पी जनी दा मुंह गोंदे लम्या बुझ डाला अर्ज दाओ च मंसूर और शीता बलिदनो अल्लाह अल्लाह हत्ता के जान तबे खत्म अल्लाह बो नो अनल हक हुए च अनल हक हुए नो मुलियान रोनी हुए ता जान ता खुदा हुए हो वी नहीं सही अगबिया अनल हक चले खुलासा दा चले मराई के पड़े और वा चलो च पांसी के और रसायन चगे वाले च अनल हक मरी को शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दगा वहलोई वलियो बुजुर्ग दे दशपे नास्ते निमश पदाओ अल्लाह ते इल्तिजा उकड़ा
शेख शिबली सवाल करद बदरे हजरत करीम मंसूर रा चिरा बदार कर दे रहीम खुदा दा मंसूर दे वली पदारो खी जोड़ आवाज वर्ता ओशो कि मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनद ई सजाए उस्त ए शेख शिबली मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनद ई सजाए उस्त मंसूर में जिक्र पदारो खेजोलो चे महावर्त दयारे राजू न खोदलियो कम आशिक चे दयारे राज फाश की नागला दा सजावर कोल पकार दी तस ख्याल रखे अर्ज दाओ चे पदीदार मुशर्रफ शो कोई इजाजत दहल वेलो नशो और ब्यास वक्त के दा अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु सरा मुज़ाकिरात शुरू माता उस्तवेलियू चे उलमा वाई चे द मेराज पशपा बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अल्लाह पमंस के फासिला चवा गया गजवा कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई चे दे तराजिम बाज दादी चे दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा बाज उलमा वाई चे ना काब कौसैन और अदना चे राजी कुरान के नो कौसैन चे दे आगा कतासुल्ली दली दली भी लिंदा चे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल उमर दृश पे तकाला और दृश पे तकाला के सलवेख्त काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत न वर्कर लेशे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्कर लेशे और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश्त काला उलमाए मुहक्किकीन पदी के लगवंदे इख्तिलाफ दे चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कतासु ख्यालों के आम तौर मुंह हो दाऊरू चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शवे लेकिन मेराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांधे पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्करेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या मेराज उस मेराज तौर तरीका चवा अगर काफी हदा पूरे बयान मास्ता सुफमख के करे अजीजानु का तासो ख्यालों कई नुदा दौर चो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोया सरदारी व मक्का के दा लोई सरदारो दा लोई लोई सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदियो पदा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज करे कता ख्यालों की द तौहीद चगी मुंगा हम वहू और दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासु लगन दे मुतालिया कर चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुल हम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब दे और दा अगर मजहब दे चे द यौ यौ सड़ी पकोटा के
شپیت بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو ګڼئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت. دا پته همغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به سر غورځو. دا دغه دور. عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا خو ښه خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالې او دې ځای نه مخکې نه ځې. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته وفرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطاءالله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی. والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تلی وی. چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره ده. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شه نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره وغیره. که خیال وکئ د الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نه شو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کېږي او دوی ته پته نه لګي. بہرحال وہی تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي. چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه هغه خلقو ته حکومت کول پکار نه دي. هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي کنه. زما کور روان شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. او دې وغورځولم او بیا وایې چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کول. دا اهل ندی د دې چې دا د ملک حکمرانی وکړي. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې
او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بې پاسپورټه یو سړي سرحد را پار کړي، بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه، تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې، یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې، د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي، بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم مارشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا. مونږ مارشاء اللہ نه ختمو، مارشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي، ډاکوان به یریږي، د قوم او د ملت تکي خوړونکي به یریږي، مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشاء اللهي که غیر مارشاء اللهي مونږ کې فرق نه راځي، مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشاله چې ما مارشاء الله لري. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي، نو هغه تار یا ګز وي یا 100 ګز وي. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شوی. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز و، نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه، چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې، نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې، نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي، نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده؟ اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي. دې نه هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې. اوس بله خبره ده چې مونږ کې دا عقل شته او که نشته، یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو، دا جدا خبره ده، په دې مونږ او تاسو ټول پوهېږو. خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړي ناست دی، نو زما د لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې. چې زما یې لاس تړی کړو، هلکه جوړ یم بس که نه؟ وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې، زه دې وپېژندم. مال نه ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندې. وایي نه نه د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. دا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیمو نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړې. نو مال باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلک وو مخامخ ناست. ویل نه زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار.
सुन्नत तरीक़ों पर अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जोड़ी जी खैरियत ते बस खबर खलासा हुआ लाजमनी सच खत जोड़े या बाजी से पलारा बरवानी दगारी बूझी न दामख बदासी कियो ब्या बदासी कियो ब्या बदासी की नहीं तो बचा वेली चे दरी वाला फर्ज तासो ख्याल रहा सोच कवई दाग कमे दे इंसानियत चे जमाजिजानो दिल तद अकल इंतहा गोरा तोहफा डाले या अल्लाह मारा ओढ़ेगा उस दानवल चे द मदीने या द मक्के डेरे आला खजूरी दी या फलाने दे अफगान तोहफा डाले हुई और दागद शान मुनासिब हुई या अल्लाह मा तोहफा ताला चराउड़ेदा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तहिया अरबी जब की पडेरो मानो राजी वो यो माना द तहिये तोहफा डाले तहिया अरबी के तोहफे डाले तब वाई अतहिया तो तहिया में औड़ेदा लिल्लाह खुदा लरा दसिशी अस्सलावात व तय्यबात द मुंजुनो और उस्ताद पाकाए बयानो लो खुदा मा तोहफा दार औड़ेदा चिजबस्ता मुंजुना कौम और उस्ता पाकी बयानो सुमरा ऊंचा था तोहफा दा दाल्ला द शान मुनासिब तोहफा और डालेगा जवाब उसो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो ए महबूब पता दे जमाद तरफ न सलाम हुई सरदार कौनैन वर्त फरमाई चिया अल्लाह पमा खुद सलाम हुई खुद आवाज नेम जमा डेर उम्मत और डेर मरगरी दी अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह पमा खुद सलाम हुई खुस्ता बंदगानों की चिकम ने कान दी पागुई दिम सलाम हुई तासु ख्याल रहा अजीजानो मख के नोर बा शोरोश छिनोर बा शोरोश मुंजू न बई पंजोस मुंजू न बई रोजे बई हज बई जक़ात बई दा बई कानून बयान उलमा वाई के दाबास डीरुगत शवे और शपवा यवा न पयवा शपा के आसमानू न ततलल पयवा शपा के अल्लाह सरा राज न्यास कोल पयवा शपा के द बैतुल मुक़द्दस मुंजुना कोल दाखो पयवा शपा के डेर ग्राम ब्या दाचे पैगंबर द कोरा उवतो कुंजी ख्वजेदा चिराग कुंजी लावलारा नवा मगा से ख्वजेदा दा इशारा दा दे खबरी तक दुमरा पतुंदाई तले और आगले दे चा कुंजी ला तरोसा वलारा द बिस्तरे गरमाइशम तरोसा यखशवे न दे नुदा इशारा दा इंतहाई सुरअत सरतलो रातलो उलमा वही चे चल बलो चल दाओ चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवह के राजुनिया शोरोश नो अल्लाह पाक द टोल कायनात निजाम मुअत्तल करे द कायनात निजाम मुअत्तल दा माना चे हरकत द अफलाको दाशपा और रज नवर स्पोगमय दा आसमान पर हरकत बांधे पैदा कीगी जकच कम आसमान द टोली दुनिया न मुहीत थे अगर आसमान दे टोली दुनिया ता दौर वर कई और टोला दुनिया गर्जई अगर निजाम मुअत्तल दावली अजीजानु का तासु ख्यालो कई द शाहानो स्वर्ली चिपकम अलारजी टोल ट्रैफिक वर्ता जाम हुई लारे बंद हुई
کتا سو خیال کړی یاد به درته یا نه اوس مونږه هو خپنه شي هغه وقتی طور خلق یو هغه یو سړی نه ملائکو په قبر کې تو پښتنه وکوي من ربک هغه سر رب کې وګیا ما چرته روټای بني نو مونږه وقتی طور د مېرونه چې کمزې کې ګرځو هغه زیرا تخکاری پرونه خبرې مونږ ته یادي یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظر د چین او د امریکای د صدر یو ملاقات شوه دا 10-15 کالو خبره ده کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده غیر چاپیر اتیا میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرېږدي ځکه چې دا مذاکرات ډېر زیات اهم نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرېښود چې دې خبرو نه څوک پوه نشي عزیزانو دا شاهي آداب وي او شاهي آداب مونږه نه پوهیږو د کائنات نظام معطل دی د پاره و چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به د خدای هغه ملائکه پوي دي چې چا دا منظر لیدو چې په کوم شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکه به په کومه ډیوټای وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات پويږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغلی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدل نو کنجی به ادریدل څنګه وي تاسو خیال راغلی کنجی چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کیږي اله چې وخت تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغه څه به یې کنه تاسو خیال راغلی بستر با یخیدنا همغه سي ګرمه و ولی وخت نه تیرېده یخواله خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کم زیاده الته ولاړ دی نو بستر یخ څنګه شي تاسو خیال راغلی اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خوښه وا دی خو وګورئ چې شپه او ورځ د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکراتم وی نو شپه به څومره وګد کړي نو کدا در باندې پیښه شوه څومره به وګدې ته تاسو خیال راغلی د دنیا عشق وګورئ دنیا کې ستا چا سره مینه اوس هم یعنی دا خبره کولم زکه نه دی پکار چې مونږه هو د عشق ټکی باندې هم پوهیږو نه چې عشق څه ته وایي عشق دې ته وایي چې په چا مین شي څوک دې خوښ شي نه دې په روټۍ پروایي نه دې په جامې پروایي نه دې په ناسته پروایي نه دې په ملاسته پروایي تمنا دې 24 घंटे داوي چې زما سترګې وای او زما محبوب ته لیدلې اسی یو مثال درته وایم ابو هريره رضی الله تعالی عنه عاشق دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سورج شوی دی چې روټای نشتا اوګه بازار کې ناشته چې کچاوي چې روټای ترازن ور سره روان شم کې ني بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شو ابو هريره وګه و صاحب الحمدلله و ورشه کوړه بی بی فاطمه ته وایا چې اچلای چې تاسو بل شلیه په مونږ ترک کوړه لاړو بی بی فاطمه نه د لرګي په کونډای کې هغه پاو یا یو نیم پاو په دایره چراو خدمت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیش هغه ورته ورشه
असहाब सुफ़ा तम नारे का असहाब सुफ़ा पर दगा वक्त के 400 तालिबान अबू हुरैरा वे जी पागी से कोई वे चिदा पागी मुस्की कना अबू हुरैरा वे खुदा बाकद अल्लाह सूरज नहर ज़ेमा पाव पैदी और 400 वाला तालिबान रहो हुक्म पमंडलाड़ो असहाब सुफ़ा तवे चराज़ इस्तासो दावत करे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तालिबान राल के नास्ता अबू हुरैरा तवे उसका वपदीदा अबू हुरैरा वो रुंगी तालिब लमे चे कासा वर्कड़ा अड़ मद्रसे दो चिल्लाड़े 400 तालिबान बांध्या कटोरे उगरजे दो टोलो पर माड़ा खेटा उसकल अबू हुरैरा पे खुदा कसम चे आखिरी के जमाला तरालो मगा से पाओ पाए पकी वो हुजूर अलैहिस्सलाम रहा वो फरमाए कि अबू हुरैरा उसका दे दो चे खलास इसवे अबू हुरैरा वही मां पर माड़ा खेटा उसके लिए चे कटोरी तगोरो मगा से पाओ पाए पकी पैगंबर और तो हुई चो अबू हुरैरा द खुदा बंदे चित्त अल्लाह सूरज नहर हुई ता माता वाली नवी माता दे वाली नवी वर्ते हुए जी या रसूल अल्लाह जमादे द खुदा पजात बांधे कसम हुई चुप कम औरस्ताप दे खैस्ता मखमयन शवेमा न में परोठा परवाश था न में पजामा परवाश था न में पनास्ता न में पमलास्ता न में पवलाड़ा न पप्रोता कपरवा में दन 24 घंटे में पड़ के दादा जब जमास्तर गिवे उसका चेहरा अनवर ते कतले और जमाजड़े वे उसका हदीस पे निकले के दले बस शौक में दादे चिस्तुर्गो में इसका दीदार खोले आओ पजर में स्ता हदीस निकले के दले अजीजानो देता है शक दाई शक माना दादो मतलब दाद हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु सहाबी दे टोला औरज रसूलुल्लाह ने ली दो टोला औरज 13 50 औरज 13 माखामी च रसूलुल्लाह ली दो ब्याम जड़ल वली जा रहे सौबान वे टोला औरज में जड़ली च तमे ने ली दले वे उस खुद जवली दम करना उस वली जा रहे वो या रसूल अल्लाह उस जका जारम च क़यामत सी और तक़सीम उशी सोक जन्नत ता सोक चरता सोक चर कज़म जन्नत तलारम जबागा जन्नत सकम ची चरता पके ता नवीनम जखुस्ता प मखमैन वल्लाह का मैंने जन्नत पकार दे और न में नियामतू न पकार तबे पकार द खुदा गैरत पर जोश के राजी मैं युतिअल्लाह व रसूला फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन पैगंबरा सौबान तो हुआ चिचाप दुनिया के जमाद महबूब सरमी नहीं देव पर जन्नत के मगसर इशक देते हुए अजीजा उस अल्लाह महबूब और माशूक दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक दे द आशिक और द महबूब पमंस के मुज़ाकिरात थी सुमरा जमाना दा निजाम वलाड़ो न पदे बाग सुख पुईगी चे द चापलास के जमुंदा शायरान महरान कथा सो ख्यालू के नुदा शेर के वेली चे अतलस काला दगश पवाओ पदे मिकदार सर उगदवाओ बे यो तीली दा सो खबर न हो जाना अहमद नबी सुल्ताना महराज दा शायरान महरान खुदा दे के रहमु की दगा रहमान बाबा मुशायरा व नंदा का परून हुआ नो जो खुदा जियारत तकल कल जमा खुदा का मुशायरे ले योजल तले नो चिने वावरेद नो तरह दावत तरह चे सूक तरकम अब स्वरली दबात पशा का दाजवन दबात पशा स्वरली दा नो दबात पशा बतरकम रवा दा तरह वचे अदीवर पसी थे जोड़ करी खुदाया आयो पकड़ा पासे दे दा मख चे दे कबाब ते दा गिरा पके मचते और दा कबाब न मच गोर जोर पके दाऊ
بس زه چې پرې راپاڅېدم د خپل عادت مې ورسره وکړو هغه چې ما سره ورانه شوې ده که نه بیا یې ما ته ونه ویل دا څه کوئ کجا رحمان بابا کجا مونږه دغسې یو کوڅه ډب راپاڅېده رحمان بابا غوندې شعرونه خو زه هم جوړولی شم ولې نه شم جوړولی یو ملنګ و هغه ورته جوړولی شي ویلی او ویل جوړ که دې پسې چې سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما اشاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما جوړ کدی پسې هغه جوړ کم وې جوړوا ورته چرګي دي چرګان زما ګرځي پډېران زما ګرځي پډېران زما چرګي دي چرګان زما دا دغه ته مونږه پاتې یو دا زمونږ د زندګۍ شاعران دي تاسو خیال راغی ادبي ټولۍ دی وا عزیزه کومه بلا به راټینګي قسم په خدای دی چې زه د خپل ملک ته ګورم حیران یم چې خدایا دا ملک سستا په قدرت چلیږي که د حکومت د دې وزیرانو خبرې واوري د دې جنیجو تقریر چې واوري اریان بشي چیرې بنو دام د ملک وزیر اعظم دی خدا زمونږ دلته چې دي دا غریبان چې وګورې راوګورې داسې واړه واړه دي اریان بشي نو هر نظام ته چې ګورې که مونږ ته ګورې مونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده که شعر یې ګورې که علم یې ګورې که پیر له خلوت ته ورشې اریان بشي خدای ته ښه پوهېږې زما عقل خو دې نه مخکې کار نه کوي نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي د الله نه سوا دا علم بل هېچا ته ولاړ دی د ټول خدایي نظام معطل دی جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړه ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی و دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړی پیغمبرانو سره خبرې شوي دي د الله چا سره په کوهي تور شوي دي چا سره لیکن عرش المعلا ته غوښتل ختم شو باس ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منځونه فرض شوې صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به ونه کړي کمې کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ول زه 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اوس نور ماله حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکی وکړه نو یو په لس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه دې مړ نه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعې ته شي واخر دعوانا ان الحمد لله